بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د دسامبر کال 2015 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په د لومړی برنامه کې تاسو د بلوچستان او د خیبر پختونخوا یعنی د ډیورند کرښې اغاړي معلومات او خبرونه همدارنګه نړیوال موضوعات او د افغانستان متعلق خبرې چې یعنی منطقوي نړیوال او د جهادي خبرونه ټول شته دي. دویمه برخه د برنامې چې بعدن بیا نشریږي هغه هم تاسو کتلی شي. په هغه کې به ستاسو پوښتنې او ځوابونه وي او ستاسو انتقادات او پیشنهادات وي. زه به هغه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په پرون 28 تاریخ باندې په خیبر پختونخوا کې ټول و بریدونه شوي دي چې هغه بریدونه په جنوبي وزیرستان کې، شمالي وزیرستان کې، په لکی مروت کې، په باجوړ کې، په ټانک کې همدارنګه دغه شوي دي. په بعض ساحو کې 2 عملیات شوي دي. د موټر بم یو چاودنه په نظامی کاروان باندې شوې ده. دا په خیبر پختونخوا کې و چې 4 پوځیان پکې وژل شوي دي، 12 نور ټپیان شوي دي او موټر هم پکې له منځه تللی دی. وزیرستان شمالي کې پر نظامی مرکز باندې برید شوی دی چې دا د میرعلي په شیشکروز سیمه کې و. 6 عسکر پکې وژل شوي دي. همدارنګه یو مسلح حمله په د مکران په بلوچستان کې د باسول اورمارا په سیمه کې شوې ده چې تلفات مالی او ځاني فوز ته اړولې دي. خو د جګړې چون پرون کله خبر چې راغی روانه و، نو په دې اساس باندې تفصيلات ټول لاندې دي راغلي. همدارنګه یو ډېر وژونکي لوی برید ټي ټي پی د ټانک په منطقه کې یعنی خیبر پختونخوا کې کړی دی چې هغه کې مالی ځاني تلفاتو ترڅنګ یو بي پیلوټه جهاز هم راپرځولې دی او دغه کړي دغه پرزي مجاهدینو ځان سره اخیستی. همدارنګه د مجاهدینو په یو بي پیلوټه الوتکه په ذریعہ باندې د اف سي پر پوسې باندې برید کړی دی. 2 عسكر او 2 افسران پکې وژل شوي دي او 3 پکې ټپیان شوي دي. د وژل شوي دغه او نوم دی حوالدار آصف، سپاهی هاشم دراز، سپاهی اورنګزیب، سپاهی امتیاز او صوبیدار زارګل. یعنی یو پکې دا حوالدار آصف چې دی دا د وژل شو کې دی او د 4 نور چې دی دا په ټپیانو کې دی. همدارنګه په وزیرستان شمالي کې په سپینوام ولسوالۍ باندې په اباخیلو سیمه کې پر اجیر پوز باندې کمین وهل شوی دی چې مالی او ځاني تلفات ورته اړول شوی دي. همدارنګه په لکی مروت عباس سیمه کې د همایون په نامه د امن کمیټې مشر باندې برید شوی دی چې هغه ټپي شوی دی اما وژل شوی نه دی. همدارنګه باجوړ سالارزوی پکې د ځنګل په کټ کولو په حالت کې د حکومتي کسانو باندې برید شوی دی. بعضې پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي، نور په تیښته باندې کامیاب شوي دي. همدارنګه راځو د نړیوالو خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې غټ خبر دا دی چې په سوریه کې د القصد او د الجولاني په پوځونو ترمنځ جګړه یو ورځ تر بله پراخیږي او زور اخلي او د کې په د حلب په سیمه کې شوی دی. تاسو معلومه ده چې القصد په نامه د دیموکرات فورس باندې یا قوی باندې یادېږي. دا ډله ده او دغه دی په حساب د کردان دي او د ترکیه هم د دې ډلې نه یره لري او سوریه هم ترې نه یره لري او ترکیه دا وایي چې د دې تر شا اسرائیل دی، ځکه د دې دا کوي او د دې ترمنځ قرارداد هم شوی دی. 50,000 مسلح فوز لري. نو دی داسې قرارداد کړی چې د دې نه به 3 لوی قطعې جوړیږي غونډونه او دا به دغه کېږي په 3 غونډو باندې مبادلېږي. خو دا ونه شوله. اوس د دوی سره جنګ کېږي. اوس ترکیه اختار ورکړی دی چې هغه به په دی باندې برید کوي او دی به له منځه وړي. بله یو نوې نمونه کار دا دی چې د پاکستان پوځ تصمیم نیولی
چې هغه دوه ادارې خو د خپل خېټې لاندې کړلې، یو بحریه او یو هوایي. اوس یې پولیسو ته دام لګولی دی. اوس وایي چې دا پولیس چې دي د دوی کې نظم نشته دی، ګډوډي ډېره ده او دوی کار منظم نه کوي. نو دې لپاره به دا پولیس هم د نظامیان خپل کنټرول لاندې راولي او د دې د نظم و انضباط لپاره به داسې کوي چې د دې غټ افسران لکه SSP و DSP و دا کسان چې دي یا IG و DIG دا به د پوځي افسران ریټایر دي که یا برحالی، دا جنرالان او بریګیډران دا به لګیږي او دوی به دا نظام کنټرولوي. نو دا یو بل لوی دغه دی چې دا اداره هم اوس پوځ ورته سترګې تړلې دي. زه فکر کوم چې ورو ورو به بیا پارلمان هم خپل کي او خپل جنرالان به پکې کېنوي، مصدر کې به هم جنرال ناستي او دوی به بیا خوشحاله چې نظام یې جوړ کړی دی، ټول به نظامي حکومت یې، ټولو به نظامي دریشي اغوستي، صدر اعظم به هم نظامي دریشي اغوستي، صدر به هم نظامي دریشي اغوستي او همدارنګې پارلمان کې هم چې څومره استازي ناستي. نو د دې خواته روان کړی دی که چېرته دا سړی ژوندی و په همداسې په قدرت کې عاصم منیر، نو زه فکر کوم چې همداسې نمونه کارونه به موږ تاسو وګورو. زلمی خلیلزاد بیا یو ځل کابل ته راغلی دی او دلته سفر کړی دی. نو د دې سفر موخه دا ده چې د امریکې او د افغانستان ترمنځ د دوباره دوی دغه وکړي، وبخښئ داسې بې وخته زنګونه راځي، بیا بندول یم چې نه شو، که دلته دا بندوم بیا دا ریکارډینګ را باندې ټول خرابوي. په دغه نیمه شپه کې هم ولاکه خلک موږ پرېږدي. نو خبره دا ده چې زلمی خلیلزاد یو ځل بیا راغلی دی او د دوی د امریکې او د دغې ترمنځ خبرې دي. پرون یې د متقي سره ولیدل او ویل کېږي چې د بر علاوه د زندانیانو نه چې کوم یو هلته پاتې دي په هغې نه بر علاوه په اقتصادي او په سیاسي روابطو باندې خبرې شوي دي، یعنې دواړو جانبو اطمینان ظاهر کړی دی. او تاسو ته معلومه ده چې بعضې وایي چې دا د ځان نه راغلی، خو زلمی خلیلزاد د ځان نه سفر نه کوي، حتما د هغې غاړ نه څه پیغام چې و دی هغه پیغام انتقالوي. بل خبر دا دی چې په انګلستان کې یو دی د پروګرام شروع کړی دی چې عسکرۍ لپاره کسان جلبوي، جلب و جذب دا کړی دی او دغه یې کړی دی چې د 18 جیګ او د 15 کالو نه ښکته ځوانان به ده کوي. په دې کې یو سیاسیون د انګلستان دا پیشنهاد ورته کړی دی چې په انګلستان کې موجود د پخواني حکومت د افغانستان پوځیان چې دي دا دوی وایي چې موږ ټرینینګ کړي دي او زموږ سره ډېره ښه هلته غلامۍ کې کار اخیستی دی، کاملا زموږ د لاس لاندې کار کړی دی او ډېره ښه تجربه ونه لرو، دوی هم ښه تجربه لري. ولې دوی د خپل اردو کې نه را داخلوو، یو دوی نه یو قطعه به جوړه کړو چې د خاص افغانانو قطعه به یو زموږ په اردو کې به یو موږ دوی نه به کار اخلو. خو د په مقابل کې حکومت د انګلیس دا ځواب ورکړی دی که موږ دا عمل وکړو نو زمونږ ضعف ښیي او زمونږ دا ښیي چې ګوره دوی ته نور عسکر نه پیدا کېږي، اوس د دوی کسان کمېدو کې دي، اوس دوی د افغانستان د هغه پخواني عسکرو دې نه کار اخلي. بله خبره دا ده چې تر څو دوی ټول قانوني مرحله نه یې طی کړي او برش پاسپورټ یې نه یې لاس کې اخیستی، ځکه دوی د راتګ خو چا 2 کاله کېږي چا 3 کاله کېږي، قانوني 15 نه تر 7 کاله پورې دا مرحله لري. نو دا مرحله چې نه د ټوله پیمایلي نو دا خو نشي کولی چې دا په اردو کې شامل شي. نو دغه حکومت د خوا نه ځواب راغلی دی، خو دغه پیشنهاد شوی دی چې دا به ټول باید راټول شي او د انګلستان په اردو کې ضم شي. همدارنګه ایران سفیر علي رضا بیدلي د افغانستان د معدنو او د کانونو د وزیر بدري صاحب سره لیدلی دي او ایران رسما پیشنهاد کړی دی، یعنی غوښتنه یې کړې ده چې دوی غواړي په افغانستان په معدنو کې او په نفتو په ایستلو کې د ځمکې لاندې نه په دې کې پانګونه وکړي او هیله لري چې افغانستان د دې ښه راغلاست ووایي. بیا بدري د پیشنهاد ته ښه راغلاست ویلی دی، ویلی دی چې موږ د دې نه استقبال کوو او که فرضاً د هغې په آینده کې به په دې کار وشي او که په دې په منځ کې به یو معاهده په دې بابت کې وشي
چې دوی دغه په حساب مخکې یوسي. بل یو خبر د سیمه‌ایز د پاکستان متعلق دی چې دا تعجب آوره دی. هغه دا دی چې او لومړي ځل لپاره په تیرو 80 کالو کې پولیسو یو سایمنسب د نارکاټکس په سمګلینګ کې نیولی دی چې دا لمر د کوم ځای نه راوخته. دې ته زه اوس حیران یم. د مردان اکسایز پولیس سټیشن یو تن په نامه د میجر اقبال علي چې په نظامي یونیفورم کې او موټر یې ورته ودرولی دی. کله چې ورته ویلي چې خپل ډګۍ خلاصه کړه دغه هغه یې نه ده خلاصه کړې، په جلو ناست یې فرار یې کړی دی. بیا پولیس ورپسې شوي دي، دی تعقیب کړی، بیا دی راګیر کړی دی چې موټر یې ورته چک کړی دی. 2 کیلو چرس او نور مواد یې ترېنه راایستي دي. بیا ده په خپله اقرار کړی دی چې زه یو سایمنسب یم، میجر اقبال علي یعنې د پوځ نه یم او تر اوسه ما د مردان د لارې نه کم از کم 10 پیرو نه زیات پنجاب ته د دې نه د مواد مخدر وړي دي او هلته مې رسولي دي. نو دا اوس اول ځل دی دا ګرفتاره کړی دی چې د پولیس افسرانو چې دا جرأت کړی چې دوی سره به څه معامله کېږي والله اعلم. ځکه چې د پاکستان پوځ خو خپل پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې فرضاً نور دغه د ادارې د هغې ته لاس واچوي. که څه کوي په خپله یې کوي. نو په دې بابت نه دا دغه شوی دی. نو دا و د نن ورځې خبرونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې یعنې چې ستاسو پوښتنې او پیشنهاداتو په متعلق خبرې کوم ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو لوی پروردګار ته سپارم. وما علینا الا البلاغ.